علم پوها علم نور علم رنادا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والعاقبة للمتقين محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. دا احصایې او معلومات ملي ادارې د احصایې د نوي معاون معرفي غونډې ته ښه راغلاست. با محفل معرفی معاون جدید بخش احصایه اداره ملی احصایه و معلومات خوش آمدید. د احصایه و معلومات ملی اداره مالی او اداره مرستیال مولوی عبدالسلام حقانی صاحب، د چارو اداره مرستیال مولوی سیف الدین طایب صاحب، د احصایه نوی ټاکل شوی معاون قاری عبدالمجید قیام صاحب، د جغرافیایي معلومات عمومي رئیس ملا هدایت الله بدری صاحب، ملا هدایت الله ترابی صاحب، د ادارې رئیس صاحبانو، راغلو ملمنو او ټولو درنو حاضرینو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ټولو درنو ملمنو ته ښه راغلاست وایو. ستړي مه شئ، په خیر راشئ، هر کله راشئ. د معمول سره سم نننی پروګرام هم د الهي کلام د څو مبارک آیاتونو په تلاوت سره پیلوو. د دعوت ارشاد ریاست غړي مولوي محمد عابد محمدي صاحب څخه هیله کیږي تر څو نننی پروګرام د الهي کلام د څو مبارک آیاتونو په تلاوت سره پایل منوره او رنګین کړي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا. صدق الله العظيم. اللهم افتح لنا بالخير واختم لنا بالخير واجعل عواقب كل أمورنا بالخير. اللهم أسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك الفوز القصوى ونزول الشهداء وعيش السعداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء إنك سميع الدعاء برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاک الله خیرا. د مولوی صاحب څخه نړۍ مننه. د احصایې او معلومات ملي اداره په هیواد کې د نفوسو د احوال ثبتولو، د ارقامو د علمي ثبت، د احصایوي او جغرافیایي معلوماتو د انسجام په برخو کې د یوازینۍ ملي او معتبرې مرجع په توګه فعالیت کوي. دا اداره د احصایوي او جغرافیایي ارقامو د کره ثبت، شننې او کارونکو ته یې د پایلو وړاندې کولو ته ژمنه ده. د پروګرام په دې برخه کې د پرانستونکي وینا لپاره د احصایې او معلومات ملي ادارې مالی او اداري معاون مولوي عبدالسلام حقانی صاحب څخه هیله کیږي تر څو تشریف راوړي او خپله وینا واوروي. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. صدق الله العلي العظيم. ډېر محترمینو میلمنو، خصوصا
خصوصا جناب محترم طیب صاحب د اداره امور یو عمومي ریاست مرستیال، محترم قاری قیام صاحب د احصایې او معلوماتو ملي ادارې د احصایوي خدماتو مرستیال، محترم مولوی عبدالصمد طیب صاحب د استخباراتو د صحت عمومي مسؤول، مولوی عبدالحنان عارف الله صاحب د مالیې وزارت د شکایتو د اورېدلو عمومي رئیس، نور رئیس صاحبان، محترمین، مسؤولین مجلس کې حاضر دي. د ټولو په اجازه باندې ډیرو محترمینو حاضرینو الحمدلله نن موږ په یو داسې مجلس کې راجمع شوي یو چې د الله جل جلاله د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د خپل یو شرعي امیر او د واقعي امیر د هغه یو حکم موږ پر ځان باندې تطبیقوو. نننی مجلس په دې وجه پر برکته بولم چې په دې مجلس کې زموږ ډېر خوږ ملګری او ښه مجاهد او علمي شخصیت جناب قاری صاحب معرفي کیږي. د الله جل جلاله په کلام کې مې درته ولوستل چې د امراو اطاعت یو ډېر ضروري امر ده. نو په ننني مجلس کې موږ د خپل امیر المؤمنین حفظه الله تعالی حکم تطبیقوو. واقعا هم دا خبره ده چې زموږ ټول ملګري ناست ملګري او که غایبین دي هغه په دې درشل کې نه دي چې یو حکومت ته یو چوکۍ ته یو منصب ته ځان ورسوي، بلکې د خدمت لپاره په همیشه وخت کې د جهادي دوره کې او اوس آمادګي ښودلې ده. جناب قاری صاحب چې دلته معرفي کېږي موږ د دې تمه لرو چې په ښه ورورګلوي په فضا کې او د ښې ملګرتیا په فضا کې به انشاءالله تعالی دلته خدمت سرته ورسوي. ځکه په دې اداره کې الحمدلله واقعا هم یو داسې د ملګرتیا د ورورګلوي او د صمیمیت فضا ده چې ملګري په ډېر صمیمیت باندې او په ډېر اخلاص باندې او په ډېر صداقت باندې د ولس خدمت ته ولاړ دي. او دا داسې یوه اداره ده که یو څوک وغواړي چې واقعي خدمت وکړي د خدمت ښه موقع ورته پیدا کېږي چې سړی ځان ستړی کوي د ستړیا لپاره ښه موقع ده چې څونه اطاعت کولی شوی دونه اطاعت کېږي په دې اداره کې او چې څونه خدمت کولی شي دغونه خدمت ته موقع برابره ده. نو قاری صاحب ته دا یو غټ بشارت ده چې ښه ملګري په څنګ کې لري انشاءالله تعالی په پوره متانت باندې به د ده تر څنګ ولاړ وي. خصوصا د احصایې په معاونیت کې ښه کاري ټیم او متحد ملګري په څنګ کې لري. نو په دې اړه باندې به انشاءالله تعالی دی په خپلو سترګو باندې وویني چې په ملګرتیا کې به ټینګ او په دیانت کې به دیندار او په اطاعت کې به ډېر تکړه وي. حاضرینو محترمینو په مشکا شریف کې یو حدیث شریف نقل کړی دی وایي عمرا چې دي او امیرین چې دي هغه د رعایت د اعمالو په نتیجه کې مابین ته راځي. الحمدلله موږ تاسې د ملک و د موږ تاسې د هېواد وګړي خوش نصیبه او خوشبخته دي چې داسې امیرین په مخ کې لري. امیر المؤمنین، رئیس الوزراء حفظهم الله او داسې نور مشران. او په دې اداره کې الحمدلله موږ په نیکپالي باندې دا خبره نسو چې مشرتابه او رهبریت یې په ډېرو ښو اخلاقو او په
ښه دیانت او دینداري باندې سمبال ده چې داسې یو معاون لکه قاري صاحب دې ادارې ته راغلی دی ځکه حدیث شریف ده چې د یو امیر چې الله جل جلاله ته خوښ وي یو داسې معاون ورته انتخابوي او داسې معاون ورته راولي چې کله ده چې یو کار هیر سي او یا یو کار ځینې پاته سي هغه یې ورپه یاد کوي او هغه یې له شا ورپسې کوي نو په دغه نیکپالي باندې موږ دا یقیني مفتخر یو چې قاري صاحب دې ادارې ته تشریف راوړ نو انشاءالله تعالی د نورو ملګرو سعادت را ځینې معلومیږي حاضرینو محترمینو د امارت کارونه د امارت مسؤلیتونه دایمي نه دي او هیڅ مسؤلیت دایمي نه ده خو دا نیکنامي خدمت او د الله جل جلاله اطاعت دا بیا دایمي که د په مسؤلیت کې د الله جل جلاله رضا پیدا کا او الله جل جلاله راضي کو نو بیا دا د یو ګټې کار ده او که په مسؤلیت کې خدای ناخواسته الله جل جلاله ناراضه سو او یا مظلوم خلق ناراضه سو د مظلوم خلکو په ناراضي باندې الله جل جلاله ناراضه کی بیا نو د آخرت لپاره غټ تاوان ده او بیا ابدي تاوان ده زموږ تاسې غټ مقصد او غټ مطلب څه ده هغه د الله جل جلاله رضا ده او فوز او فلاح ده د آخرت لپاره یو توښه او تهیه کول ده الله جل جلاله په قرآن عظیم شان کې فرمایي فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز په هر قدم په هر لفظ او الفاظ په هر تکلم او کلام کې به موږ تاسې مقصد دی الله جل جلاله رضا چې الله جل جلاله راڅخه راضي شي نور موږ تاسې ته هیڅ مشکل نشته او که الله جل جلاله خدای ناخواسته ناراضه شو په خپلو افعالو او اعمالو کې په خپل کردار او په خپلو کړنو کې الله جل جلاله ناراضه کړو بیا به انسانان هم ناراضه وي او د آخرت لپاره به موږ تاسې لپاره غټ تکلیف او غټ مشکل الله جل جلاله دغه مسؤلیتونه د موږ تاسې د غاړې توک نه ګرځوي الله جل جلاله د موږ تاسې د مشکلاتو د دنیا او د آخرت څخه وساتي زه ډېر بیان او تقریر دا نه کوم انشاءالله تعالی نور ملګري به پوره بیان کوي او موږ تاسې په وضاحت د موضوع کوي خو دغه نه یوه خبره کوم چې قاري صاحب محترم ته موږ بالکل پوره اطمینان ورکوو چې انشاءالله تعالی دلته به ملګري له تا سره څنګ پر څنګ ولاړې او دغه اداره کې مخته هم چې کوم مسؤلین تېر شوي دي ټول وخت په خدمت او په کار کې تېر کړی دی ډاکټر صاحب محترم دلته په دې اداره کې مسؤول و حاجي صاحب محترم دلته اوس بالفعل مسؤول ده او په له ملګرو سره په ډېر ښه اخلاقو او په ډېر ښه طبیعت او په ډېر د الله جل جلاله د رضا په خاطر باندې او د ملګرو د رضایت په خاطر باندې له ملګرو سره ګزاره او وخت تېروي او له ملګرو سره پوره مشورې کوي نو انشاءالله تعالی دلې به قاري صاحب ته د ښه خدمت زمینه برابره شي الله جل جلاله د موږ تاسې توفیق راکړي چې د خپلو امراو پوره اطاعت وکړو او د خپل ولس په اخیره اندازه باندې پوره خدمت وکړو نور زه خپلې خبرې نه اوږدوم سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین جزاک الله خیرا د مولوی صاحب څخه نړۍ مننه الله دې په عمر کې برکت واچوي در این بخش پروگرام از مولوی سیف الدین طایب صاحب معاون اداره امور امارت اسلامی افغانستان احتراماً خوشمندیم روی استیج تشریف آورده و اراده سخن نماید نحمده و نصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله ونبيه الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مسؤولين بلند پوی
اداره ملی احصایه و معلومات و رئیس با حاضرین مجلس، میهمانان گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. محفل امروزی به مناسبت معرفی معاون جدید این اداره است که توسط حکم خاص عالی قدر امیر حفظه الله تعالی در این اداره به صفت معاون احصایه و معلومات امروز معرفی میگردن و رسما به کار خود آغاز میکنن. الله متعال جل جلاله آمدن این شخصیت جهادی را سبب تقویه و سبب ثبات و نیکنامی اداره بگرداند. الله متعال جل جلاله کارمندایی که در این معاونت کار میکنن برای از اونا توفیق خدمت مخلصانه نصیب کنه تا با قاری صاحب محترم همکار باشن و اداره را به ثوب نیکی و نیکبختی و خوشحالی و رفاه و سعادت سوق بدهیم. حاضرین محترم، قسمی که جناب مولوی صاحب فرمودن قبلا انسان ها مخصوصا مسلمان ها مکلف به اطاعت الله و اطاعت رسول و اطاعت اول الامر هستند. در تمام ابعاد زندگی باید از الله متعال اطاعت کنند، اوامر و نواهی الله را کاملا برجای کنند، اطاعت رسول الله صلی الله علیه و سلم کنند، اتباع سنت پیغمبر و اتباع اول الامر خود کنند در جوامع اسلامی که امیر شرعی وجود داشته باشه. وقتی امیر شرعی حکم صادر میکنه یا فرمان صادر میکنه یا هدایت دستورات صادر میکنه، رعیت مکلف هستند به اطاعت از او. اطاعت جزئی واجبه دینی هست، کدام مفهوم دنیایی نیست، کدام مفهوم اختراعی نیست، کدام مفهوم ساخته بشر نیست، که لفظی است که از لوح المحفوظ الله جل جلاله توسط جبرئیل امین به حضرت محمد انتقال داده شده و جزئی آیت قرآن کریم است. رهبری بشریت حضرت محمد صلی الله علیه و سلم خاتم النبیین و قائد مجاهدین، قائد امت اسلامی، شخصیتی بودند که الله تعالی جل جلاله در قرآن پاک از خلق نکویش، از رفتار نیکش، از کردار خوبش یاد میکند. به این معنا نیست که رسول الله صلی الله علیه و سلم اخلاق نیک داشتن منحصر به فرد بود، دیگر افراد هم متصف به این صفات نباشند، بلکه یک الگو بود برای امت. در رأس امت یا در رأس وظایف هر شخصی که شخص مسلمانی که میآید میخواهد خدمت کنه، باید اخلاقی که رسول الله صلی الله علیه و سلم داشتن، نرمی که داشتن، خوشخویی داشتن، خلق نکویی داشتن، او را در خود پیدا کنه تا مردم در اطرافش جمع شود، تا مردم با او گرویده شود، تا بتواند مصدر خدمت به جامعه و دین و ملت و اسلام قرار بگیرد. الله متعال جل جلاله از اخلاق رسول الله صلی الله علیه و سلم حکایت میکنه: فبما رحمت من الله لنت لهم. پس به سبب لطف و مهربانی الله تعالی که با تو شده، تو به مردم مهربان شدی، نرم خوی شدی. اگر تو تندخوی می بودی و غلیظ القلب، سخت دل می بودی، تند و درشت می بودی، مردم از اطراف تو پراگنده می شدن. نرم خویی رسول الله صلی الله علیه و سلم، نیک رفتاری رسول الله صلی الله علیه و سلم، خوش برخوردی رسول الله صلی الله علیه و سلم با مردم سبب گرویده شدن تعداد از انسان‌های شد که اونها قبلا به دین نداشتن، بلکه مشرکین بودن، یا به دین عیسویت بودن، یا به دین نصرانیت بودن. ولی هر وقتی که در مجلس حضور اقدس صلی الله علیه و سلم حاضر میشدن، اخلاق مطهر و گوهربار حضرت محمد صلی الله علیه و سلم میدیدن، برخورد نیک ایشان میدیدن، متاثر میشدن، بلا وقفه کلمه عرضه میکردن و ایمان میوردن. این برای ما مسلمان ها، برای حکام مسلمان ها، برای امرای مسلمان ها یک الگو هست که ما از این درس بگیریم، اخلاق نکو داشته باشیم، نرم خوی باشیم، تا مردم از اطرافمون دور نشه، بلکه در اطرافمون مردم جمع شود، تا دل مردم به دست بیاریم و در جامعه مصدر خدمت واقعی قرار بگیریم.
این یک جزی مسائل دینی هست. یکی مسئله برخورد اجراعات در ادارات است. در اجراعات ادارات درست است که با مراجعین ما برخورد نیک نرمخویی می داشته باشیم، ولی در تطبیق قوانین، در عملی کردن اصولی که وضع شده برای پیشبرد امورات یک اداره، ما دو چیز باید از خود دور کنیم. فعلا در اکثر مسئولین ما دیده می شود یکی برخوردهای سلیقوی به شکل عاطفی برخورد دارند، یکی به شکل احساساتی. اصول در هر دو صورت رعایت نمی شود. کدام مقرره قوانین یا طرز العملی برای پیشبرد امور هم اداره مخصوصه ساخته شده او رعایت نمی شده. هر دو صورت اگر ما برخوردمان طور عاطفی باشه که بیخی از اصول تجاوز کنیم، بیخی پشت اصول نگردیم، یا شکل احساسات عمل کنیم که اصول نبینیم، در هر دو صورت باز اداره متضرر می شود. باز اهدافی که در اداره تعیین شده، پلان‌هایی که در اداره وجود داره برای تطبیق، ما با پلان‌هامون تطبیق کردن نمیتونیم، با اهدافی که داریم به اهدافمون رسیدن نمیتونیم. اصول، سلسله مراتب، قوانین، طرز العمل‌هایی که برای پیشبرد امورات ترتیب شده و نافذ العمل است، باید به هر شکلی هست و به شکل اصولیش تطبیق شود. ما برخورد عاطفی با در جامعه داشته باشیم، در بیرون با مردم داشته باشیم، ولی در تطبیق قوانین ما باید جدیت داشته باشیم. در تطبیق فرامین امیرالمومنین باید ما جدیت داشته باشیم. در تطبیق طرز العمل ها ما جدیت داشته باشیم. در پیشرفت کارها ما جدیت داشته باشیم. خیر کسی خفه میشه، کسی خوشحال میشه، او را بگیم برادر تو تنخواه میخری، معاش از بیت المال برای تو داده میشه، تو مکلف هستی به انجام وظیفه. بینان تو غفلت نکو، کاری که در یک روز انجام داده میتونی را به 3 روز محول نکو، کاری را که در 1 ساعت کرده میتونی در 5 ساعت نکو، در 1 ساعت انجامش بده. وظایفی که بر سپرده شده لایحه وظایف داری، مطابق لایحه وظایف کارت پیش ببر. تقاضای ما از مسئولین، از رئیس سوا، از امیرین من حیث یک برادرتان است که در تطبیق قوانین، در تطبیق طرز العمل ها، در تطبیق فرامین و احکامات مقامات عالی سهلنگاری نشود، به شکل جدی برخورد شود، به شکل جدی رفتار شود تا اداره فعال شود، اداره نگنام شود، تا هم خدمت به وطن شود، هم به دین و هم به شریعت، هم به اسلام. این اداره ملی احصایه یک اداره یقینا خدماتی هست، یک اداره است که همه روزه سیل کنین صف بستن مردم در پشت سر دیوال یزی میان به اینجا مراجعه میکنن، مشکلاتی گوناگونی دارن، انواع مشکلات برای اونا مواجه است. کسی اصلاح سن میکنه، کسی دیگر مسائل مشکلات داره، کسی اصلاح نام میکنه، کسی مثلا میاد تذکره میگیره، کسی دیگر است دیگر مشکل داره. و هر شکل باید از اصول تجاوز نشوه، از مقررات تجاوز نشوه، با مردم برخورد غلط صورت نگیره. خدای نخواسته مثلا نوبت یک نفر به دیگر نفر میدی، هم خیانت است و کاری درست نیست. اگر طور مثال یک محیط و منطقه و سمت و زبان مطرح میکنی، هم کاری درست نیست. اگر ولایت و ولسوالی و قریه را هم مطرح میکنی، کار یک مسلمان دیگر به تعویق میاندازی، هم درست نیست. چون تمامش امید دارن دروازه دولت، دروازه خود میدونن، دروازه با یک امید اینجا سر میزنن که کارشون چیز شویا انجام شو پس برون. یک اداره خدماتی است. الله متعال جل جلاله خدمات تمامی کارمنده اداره را دربار خود قبول کنه و توفیق عمل برشون نصیب کنه که در آینده خدمتی درست کرده بتوانن و خدمتی درست بکنن. و آمدن جناب قریسی اگر شما قبلا با اینا تعارف نداشتم ولی توصیفشون از دیگران شنیدیم، آدم جهاد، شخصیت جهادی و هر کجایی رفتن یقینا کارهای نیک کردن و شخصیت با اخلاق و تدبیر هستن. با آمدن از اینا ان شاء الله العزیز خلایی که در اینجا وجود داشت، معاون هیئت خالی بود و توسعه و رسید کننده اموراتش به پیش برده میشد، این خلا پر شده. ان شاء الله العزیز با همکاری دوستا میتونن که مسئله خدمت واقعی قرار بگیرن
و انشالله شخص با اخلاق هستند و شفقت بالای کارمندا داشتن و دارن و ازشان تقاضا میکنیم که از شفقت کار بگیرن، از نرمی کار بگیرن. کادرهایی که در اداره وجود داره اونا رو نوازش کنن، اونا رو دلجویی کنن و شخصیت های متخصص و مسلکی هستن اونا را بالایش اعتماد کنن، دست نوازش به سر اونا کش کنن، اونا را همیشه تشویق کنن که از اونا کار بگیرن. ما دار ما نمی کادرهایی است که فعلا در وطن موجود هستند، در ادارات کار میکنن. اگر خدای نخواسته ما به اینا برخورد اینا سالم کنیم و برخورد اینا شایسته کنیم و اینا هم از ما بروان، قسمی که اگه در مردم ما رفتن وطن خود ترک کردن رفتن برای دیگه کشورهای غیر و خدمت میکنن، باز ما با کلان چالش یک مشکلات مواجه میشویم. الله تعالی و حالت نبیاره که کادرهای ما از پیش من بروان. ما با اینا افتخار میکنیم، افتخار کردیم، افتخار میکنیم. الله برای همه ما شما توفیق عمل مخلصانه نصیب بگردانه. فعلا حکم جناب علی قدر امیرالمومنین حفظ الله تعالی در قسمت تقرری حافظ براتون میخوانم و از سخنان خدا به اختتام میرسانم. بسم الله الرحمن الرحیم. دی احصایه او معلومات عمومی اداره دی احصایه مرسیال دی تکنی په حقله دی علی قدر امیرالمومنین حفظه الله تعالی حکم. د صنعت او سوداګري وزارت د صنعتي پارکونو مخکنی رئیس قاری عبدالمجید د احصایې او معلوماتو عمومي ادارې د احصایې مرستیال په توګه وټاکل شو. د الله جل جلاله له دربار څخه د اسلام د سپېڅلي شریعت په رڼا کې د ورسپارل شویو چارو په ترسره کولو کې ورته توفیق غواړم. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. امیر المؤمنین شیخ القرآن والحديث مولاي هبة الله أخو الزدا. وأقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. جزاك الله خيرا. د مولوي طيب څخه مننه الله د اجر ورکړي، الله دې په عمر او علم کې برکت واچوي. د احصایې او معلومات ملي اداره د یو ملي بنسټ په توګه ژمنه ده چې ملي او بین المللي سازمانونو څیړونکو رسنیو او عامو خلکو ته پر وخت با کیفیته معتبر او کره احصایوي ارقام او معلومات وړاندې کړي. د غونډې په دې برخه کې د احصایې او معلومات ملي ادارې د احصایې معاینت لپاره نوي ټاکل شوي مرستیال قاری عبدالمجید قیام صاحب ته د نوي موقف د مبارکۍ ترڅنګ بلنه ورکوم ترڅو تشریف راوړي او خپله وینا واوروي. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. داسې نظام راسپارل شوی ده چې په دې نظام کې دغسې قرباني ورکول شوي دي، د دې نظام لپاره داسې قرباني ورکول شوي دي چې هغه ټوله دنیا ورته حیرانه ده. مثلا دغه ورځ یعنی دغه نظام لپاره مجاهدینو د قربانیو په نتیجه کې راغلی ده، په ډیرو تکلیفو او په ډیرو زحمتو باندې موږ تاسو ته دغه نظام سپارل شوی ده. لکه څرنګه چې ټول ملت ته معلومه ده او ټول دنیا ته معلومه ده د موږ تاسې مجاهدینو په دې کې قسم قسم قرباني ورکړي دي. هغه یې څه لپاره ورکړي وي؟ د دې لپاره چې دغسې یو نظام موږ تاسو ته الله تعالی اعطا کړي. مجاهدینو قرباني ورکړي صرف یوازې د الله د رضا په خاطر باندې. بعضو مجاهدینو په خپلو ځانونو پسې بمونه تړلي دي، ځان یې ټوټه ټوټه کړی ده، او بعضو مجاهدینو خپلې سینې سپر کړي د غربي ښکېلاک په مقابل کې، او بعضو مجاهدینو زندانونه ډک کړي وو، یعنی له بګرامه رانیولي بیا تر ګوانتانامو پورې ټول زندانونه د دغو مجاهدینو باندې ډک وو. نو یو دغسې نظام او په داسې قربانیو
چې موږ تاسو ته سپارل شوی ده دغسې نظام لپاره باید موږ تاسې ډېر کوشش وکړو ډېرې هلې ځلې وکړو چې دغه نظام ته د الله تعالی جل جلاله په مرسته لکه څرنګه چې له مجاهدینو سره نصرت وکاو او د دوی په قربانیو دا نظام دغه ځای ته ورساو دغه ورځې ته نو موږ تاسې باید اوس کوشش وکړو چې د دغو مجاهدینو چې قربانۍ یې ورکړي دي ځانونه یې قربان کړي دي او هغه ولس چې خپل کورونه د مجاهدینو سنګر ګرځولی وو مجاهدین به یې ساتل ډوډۍ به یې ورکولې د هغو هغه مقاصد موږ تاسې باید پوره کړو هغه به څنګه پوره کېږي هغه به دا پوره کېږي چې موږ تاسې د دغو مجاهدینو ته جوابګو اوسو خدای ناخواسته دغه نظام موږ تاسو ته دغو مجاهدینو په قربانیو را رسېدلی ده که موږ په دې نظام کې ناغړي وکړو کاستي وکړو سستي وکړو په کار کې لاپروایي وکړو نو بیا به موږ د دغو مجاهدینو د قربانیو ته خجالت یو او د الله په حضور کې به هم خجالت یو نو لکه څرنګه چې ما تاسو ته مخکې آیات شریف تلاوت کو عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون لکه څرنګه چې موسی علیه السلام ته الله تعالی فرمایي وای زرد اتا رب اتاسي دښمن هلاک او ويستخلفكم في الارض او تاسو به الله تعالی پنځکه کې خلیفګان وګرځي نو دښمن هم هلاکو او موږ تاسو د الله پنځکه د افغانستان په جغرافیه کې حاکمان وګرځول او بیا الله پاک وایي فینظر کیف تعملون بیا زه تاسو بلا کیف نظارت کوم ګورم وینم تاسو سره کوم عمل کوي نو موږ باید د خپل مسؤلیتونه دې په خاطر باندې د مسؤلیتونه ډیر قدرمن نه وبولو چې زه پلانکای صاحب یم د الله تعالی تر نظارت لاندې یو د الله تعالی دغه وایي ته باید موږ متوجه سو که یوازې موږ ټول له کشره کارکونه رانیول بیا تر مشرانو پورې ټول دې ته متوجه سو چې الله جل جلاله حاضر ناظر وبولو نو بیا په موږ تاسو کې ان شاء الله د مشکلات نه راځي نو بیا امید الله تعالی تاسو موږ تاسو دغه نظام ته بقا ورکړو د دې نظام بقا د موږ تاسو په اعمالو پورې تړلې ده که موږ تاسو اعمال د الله د رضا په خاطر وو لچا سره معامله د الله د رضا په خاطر وو لچا سره برخورد د الله د رضا په خاطر وو او د اولس د رضایت په خاطر وو نو به ان شاء الله د موږ تاسو نظام بقا ومني او که خدای نه خواسته موږ نور شان فکره ګټ کړو او د الله تعالی نظارت هم هیر کو او د اولس دغه قرباني د مجاهدینو دغه قرباني هم هیر کړي نو بیا موږ تاسو ډیر زر الله تعالی لري په دې کې هیڅ شک نشته موږ تاسو ته ښې تجربې ثابتې دي موږ تاسو مخکې د تیر امارت نه مخکې مجاهدینو ډېر ښې قرباني ورکړو خپل سرونه قربان کو پټانګانو له تبرو سره ور وخاتو ډېر ښې قرباني ورکړي خو متاسفانه په اخر وخت کې چې خدای پاک جهاد کامیاب وکړو د موږ تاسو د یو څو مشرانو په اصطلاح امیرانو صاحبانو یا پروفیسور صاحبانو په مابین کې خپل مشکلات را پیدا شو هغه نتیجه موږ تاسو ولیده په ټول افغانستان کې ولیده خصوصا په کابل کې بیا ډیره ښه ولیده چې بیا هغه په مخ کې د پکې د افغانستان اسلامي امارت مرحوم امیر المؤمنین رحمت الله علیه په مصری باندې امارت را پیدا شو طالبان را پیدا شو هغه مشکلات تر ډیره حده کم نو خدای نه خواسته کوم
نورې لارې لټوو په نورو خواو هم سر کېږي بیا به موږ نتیجه هم دغه شی او بل دا وایم چې دا موږ مجاهدینو ولس د ټولو څه قربانۍ ورکړې دي او د دې په مقابل کې الله تعالی موږ ته دغه نظام راکړی ده را باندې لورولی ده دې لپاره دا یو نعمت ده موږ تاسې راکړی ده نو د دغه نعمت په مقابل کې موږ تاسې ته شکر واجب ده باید شکر وکړو لکه څرنګه چې الله جل جلاله فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید که چیرې تاسو د ما شکر وکاږئ زه به تاسو دغه نعمت در زیات کړم نعمت په دې معنا یعنی که موږ واقعا په اخلاص سره کار وکړو په ایمانداري سره کار وکړو موږ تاسو به د الله تعالی د دغه نعمت شکر ادا کړی نو د شکر په مقابل کې الله پاک وایي لازیدنکم د دغه نظام د بقا په خاطر یعنی د نظام ته به موږ تاسو د الله تعالی شکر ادا کو دې ته به موږ بقا ورکو که موږ د الله تعالی د نعمت شکر ادا نکو نو بیا د الله تعالی وعید ډېر سخت ولئن کفرتم ان عذابی لشدید که چیرې تاسو کفران د نعمت وکوئ نو بیا د الله تعالی عذاب ډېر سخت ده تجربې ثابت شوي دي موږ تاسو په سترګو په مخ کې تیر شوي دي الحمدلله دغسې اعمالو او له دغسې افکارو څخه وساتي چې په هغه باندې الله او د الله جل جلاله رسول ناراضه کیږي او بل به دا ووایم دغه مسؤلیت چې موږ ته سپارل شوی ده دا یو درود مسؤلیت ده دا دې دپاره زه له الله جل جلاله څخه نصرت او توفیق غواړم په دې کې چې دغه اداره کې د احصائیه عمومي رئیس صاحب او معین صاحبان او رئیس صاحبان او د دې ادارې کارکنان ټول له ما سره همکاره شي نو بیا به زه په دې مسؤلیت کې ګزاره وکولی شم یعنی په مخ به بوتلی شم او که دغسې همکاري نه وي اما همګي نه وي نو بیا دا مسؤلیت ته موږ له وسه پورته خبر دی نو زه له الله تعالی څخه ټولو ته عمومي رئیس صاحب او معاون صاحبانو او رئیس صاحبانو توفیق غواړم چې له ما سره په دې مسؤلیت کې همکاري وکړي او دغه مسؤلیت موږ په مخ باندې بوځو نور تاسو وخت نه نیسم وخت تنګ ده بعضې ملګري کارونه لري زه خپله خبرې ته خاتمه ورکوم الله تعالی دې موږ ټولو ته توفیق را نصیب کړي چې خپل مسؤلیت په ښه طریقه سره ادا کړو وما علینا الا البلاغ د قیام صاحب څخه نړۍ مننه الله دې په ورسپارل شوي مسؤلیت کې سرلوړی او بریالی لري د غونډې په دې برخه کې د کورنۍ چارو وزارت سریاور مولوي محمد قاسم ابراهیمي صاحب څخه هیله کېږي تر څو تشریف راوړي او خپله وینا واوروي الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقانه الحميد يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما دما محترم د عمومي عیسائی د ریاست مسئولونو او د جناب محترم قاری صاحب د تعارفي مجلس ګډونوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته دما عزتمن حاضرین کرام دلته اکثره جهاد علماء کرام د شلکلن جهادي دور مسؤلین مشان موجود دي دوی په مخ کې موږ ته خبرو کول تقریر کول ته ضرورت نشته خو زه کوشش کوم چې خپل مقصودی خبرې په لنډ وخت کې تاسو حضور ته عرض کوم د ما عزتمنو یو خو د خدای د طرفه لوی عظیم امتحان لوی بوج د موږ تاسو په مسؤلینو دا د مسؤلیت کلمه ده چې دا یو لوی درون بوج دی که په صحیح معنا سړی د هغې کوشش وکړي هغه په صحیح معنا ده کې خو بیا لوی خیر دی
که په هغې کې د سړي نه غفلت وشي، د وخت اهمیت د خپل وظیفې ادراک ونه کړي، بیا د خدای په نسبت باندې یو لوی مسؤلیت دی. د الله محاسبه په دې 15مه پېړۍ کې ډېره سخته ده. د ما عزتمنو چې موږ تاسې دا سوچ وکړو لکه جناب محترم قاري صاحب مبارک چې وویلې چې الله تعالی موږ تاسې په قرآن عظیم الشان کې د ټولو واقعاتو ذکر پرې ایښی دی. نو قاري صاحب مبارک دا د څو انقلابونو د دورې هغه حاصل په د آیات کریمه کې چې دا عرض کو موږ تاسو ته د عبرت سبب دی. د ما عزتمنو د دې منبر نه د دوه شیونه ډېر اسانه دي چې سړی په خوله باندې بیان کړي یا په قلم باندې لیکل کړي. لکه زه تاسو ته یوه خبر وکړم، په تېر شویو انقلابونو کې د موږ تاسې یو انقلاب د روس و چې د هغه وخت مشرانو جهادي رهبرانو به دغه آیات کریمه په ټولو تقریرو کې اول ذکر کوه، واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. خو حال دا چې په هغو باندې د دوی عمل نه و. د هغه مجاهدینو د قربانۍ په باره کې دوی خدای خپل هدف ته ورسول چې د روسیانو شکست و. خو چونکې بیا چې د خدای هغه اطاعت یې په صحیح معنا ونه کړ، خدای په داسې امتحان کې راوسته چې اوس یې محاسبه خدای د ډېره سخته په خپل وطن کې د ناستې د ولاړې د شپې تېرولو ځای ورک شو. د موږ تاسې په دې دور کې چې د جناب مرحوم امیر المؤمنین ملا محمد عمر رحمه الله په قیادت کې، په ملنګۍ کې، په اخلاص کې، په تقوا کې، کله دغه غریبه طبقه د تحریک طالبان د په مشرۍ کې راښکاره شو، بیا موږ تاسې دغه آیت کریمه ډېر تلاوت کوو، اطیعوا الله و اطیعوا رسول اولي الامر منکم. نو موږ هم خدای په دې امتحان کې اوس راوستلی یو چې موږ اوس د اطاعت په کومه معنا کو. د امیر اطاعت په هغو شیانو کې موږ په ځان عملي کوو چې د موږ خپل شخصي مفاد یا د دنیوي مفاد وي، که په هر حالت کې د امیر اطاعت که موږ شخصي وي و که نه وي، خو هغه شرعي امور چې د امیر د طرفه موږ ته هدایت وي هغه موږ عملي کوو. دا یوه عظیمه د امتحان دوره ده. دویمه د ما عزتمنو د امتحان دوره دغه ده چې د موږ تاسې موجوده امیر المؤمنین شیخ هیبت الله حفظه الله هغه کوشش کوي چې په هر مسؤلیت په سر کې یو عالم، یو مجاهد چې یک بندخانه تېره کړې وي، د کیوبا تکلیف یې لیدلی وي، د بګرام یې لیدلی، د پل چرخي تکلیف یې لیدلی وي، یا د شپې چاپې هغه بمبارونه تکلیفونه یې لیدلي، یا په کور کې شهیدان یې ورکړي وي، یا یې زخمیان کونډې یتیمان وي. دې دپاره چې دغه مسؤل د خپل مسؤلیت د ادا کولو په وخت کې هغه تکلیفونه د ذهن نه ونوځي. خو د ما عزتمنو دا په یقین سره درته وایم چې که موږ تاسې د خدای سره علاقه په صداقت باندې وي، د یغو فدایانو لکه قاري صاحب مبارک چې اشاره ورته وکړه چې په خپل ځان پورې یې 40 ټنه 30 ټنه بارود تړل، د دغه اشغال د ختمولو دپاره یې خپلې تنکۍ ځواني قربان کړې، غوښې په باروتو کې وسوې، قبرونه یې ورک دي، یتیمان یې موږ تاسې دغه مسؤلینو ته راپاتې دي. نو که په واقعي معنا هغه موږ تاسې د ذهنه ونه باسو، بیا موږ تاسې د خپل امتحان کې خدای پاک نجات راکوي. نو د ما عزتمنو غټ امتحان هم دغه دی چې موږ تاسې په سر د هر مسؤلیت علما کرام راغلي یو. دې په خاطر چې علما کرام د خدای د پیغمبر ورسېد دي او د خدای نه په مخلوق کې ډېر ویریدونکي هغه علما کرام دي. بیا په داسې مسؤلیت کې لکه د ټول افغانستان د وخت د ولادت نه تر وخت د مرګ پورې هغه لوی خدمت دغه د عیسایي د عمومي ریاست ته چې هر څوک تذکیرې ته ضرورت لري. نو که موږ دغه مسؤلین که د عیسایي د عمومي ریاست وو، که د نورو وزارت وو، خو چې خپل مسؤلیت په صحیح معنا متوجه شو، هغه دنیوي په عیش و عشرت لکه د نور خلک چې دوکه کړو هغه سوچونه فکرونه په ځان کې پیدا نه کړو، بیا خدای پاک ډېر ارحم الراحمین ذات دی. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا وان الله لمع المحسنین. که موږ ډېر بې تجربې وو، خو چې د خدای سره علاقه وي، د خپل ملت سره اخلاص وي، د خپلو شهیدانو سره اخلاص وي، د خپلو کونډو یتیمانو سره اخلاص وي، بیا خدای پاک موږ تاسو ته لار ښیي. د ما عزتمنو رضو دې خبره ده چې دا نظام په ډېرو قربانیو راغلی او په داسې امتحان کې موږ راغلي یو چې موږ ټول علما کرام که شیوخ د مدارس یو، که خطیبان یو، که امامان یو، که مجاهدین مشران یو، که حفاظ کرام یو، دا ټول په یوه کښتۍ کې سپاره یو. شاته په بدیل کې داسې څوک نه دي بریښي چې موږ دا فکر وکړو چې که موږ غلطي وکړه، د خپل مسؤلیت ادراک په صحیح معنا ونه کړو، اطاعت د خپل امیرین په صحیح معنا ونه کړو، بیا به اخر تر موږ نه ښه
اداره راولي یا به د خلکو خدمت وکړي. نه د دې ځای نه خو موږ تاسو محروم شوي یو، ځکه ټول په یوه کښتۍ کې سپاره یو. نو د ما عزتمنو د دغه کښتۍ تر خپل هدف پورې د رسولو دپاره د موږ تاسې د خپل عمراو د ښې نیکنامۍ د ښه تاریخ د پرېښولو دپاره د موږ تاسو د رعیت په خپل زړه کې د ځای د ورکولو دپاره د ما په فکر د 4 نسخې ډېره ضروري دي. اول د امیرالدین حفظه الله په ټولو شرعي امورو کې اطاعت په موږ تاسې په هر حالت کې لازم دی. که موږ کې اطاعت موجود شي بیا به خدای پاک موږ داسې نه کوي لکه د تیر جهاد د دور مشران چې اوس کوم ته ترسېدلي هغو خو ما خبره عرض کړه چې په خوله یې باندې څه و عمل یې داسې نه و. دویم د ما عزتمنو د موږ تاسې د نظام د باقي کولو دپاره او ټولو دنیا ته واقعي اسلامي نظام په یو خارج کې د یو مثال ورښودلو دپاره په دوم قدم کې نسخه د موږ تاسې د خپل بیت المال څخه په داسې انداز باندې احتیاط کړل لکه د خلفای راشدینو یا په خارج کې داسې مثال زه درته وښیم لکه خپل اولاد په وړه اولاد په غوښو چې د انسان زړه بدیږي د بیت المال څخه چې دومره احتیاط موږ وکړو دا دومه نسخه. دریم د ما عزتمنو په هره اداره کې که وزارت وي که ریاست وي که یو وړوکی ماموریت وي د خپلو مسؤلینو په مابین کې کامله هماهنګي د خپلو ملګریو په مابین کې چې هماهنګي وي د فساد مخنیوی کیږي د خلکو مایوسي پکې ورکیږي د خلکو مشکلات په صحیح معنا حل کیږي. دریمه نسخه د ما عزتمنو دغه شي ته ضرورت دی. څلورمه نسخه د ما عزتمنو چې څومره خلک مخکې په د څو وخت انقلابو کې تېر شوي دي چا د دې نسخې نه محروم و په خپلو شخصي اغراضو باندې حسن اخلاق دي. د ما عزتمنو د دغو غریب رعیت سره چې هر چا خپله ملکي په خپل طبیعت تر پایه په رسولې ده دا دومره غریب عقیدوي د اطاعت رعایت دی. دا مجاهدین رونو ته پته ده ټولو مشرانو ده چې دا خلک هغه خلک دي د موږ تاسې چې د شپې به یې ښه بستره ښه ګرم ځای موږ ته راکوه چنده یې موږ ته راکوله مړۍ غره ته موږ ته رسوله په یوه نامه په بل نامه باندې د دغو وحشیانو د هغو خطري ځایونه موږ دی خلاصولو. نو نن چې دغه ځای ته موږ تاسې ورسېدو چې په چوکۍ ناست یو مسؤلیت خدای راته حواله کړو پرون خلک چې په دغه ځای حاکمانو خدای پاک د دوی د قربانۍ د دوی د ژړا د دوی د یتیمانو په سپېرو سرو په هغه دعاو باندې دا خدای په 11 یا 15 ورځو کې د مخ د مځکې د افغانستان سره د یغو اشر چې 2 ملکونه راغلي او خدای پاک وشړل هغه امانت هغه چوکۍ هغه موټر هر څه تا ته وسپارل. اوس خدای پاک تا ګوري چې ته اوس په کوم انداز کې یې ته د دغه رعیت سره کوم اخلاق کې ته د بیت المال سره کوم رقم احتیاط کې ته په خپل مابین کې څه رقم اخلاق غوره کوي او ته هغه خپل مسؤلیت په کومه معنا ادا کوي. نو د ما عزتمنو اخلاق یو هغه زبردست نعمت دی چې خدای پیغمبرانو ته ورکړي. دومره خلق دین ته په جهاد نه دي دعوت شوي لکه په اخلاقو باندې. ټول علما کرام یې ټول واقعات تاسو ته ښه معلوم دي. اخلاق دی چې د هر انسان سره وکړو بس دغه انسان په زړه کې ته ځای پیدا کوي. یوې خبرې ذهن ته راغله خلیفه صاحب مبارک د موږ ته د جهان ټول مشران د الله تعالی د هر امتحان نه د هر مشکل نه د هر ابتلا نه داسې وساتي لکه ابراهیم علیه السلام چې خدای ساتلی و. نو ده ویل چې ما سره یو وخت کې د خارجیانو ملاقات و بیا یو انګریز و چې ما به داسې ورته وکړه ده به سر ټیټ کړ. نو ما په طبیعت کې دغه راغلو چې دا خو مریض دی. ترجمان ته ما ویلي چې دغه سړی که مریض وي خو څه د علاج ترتیب یې برابره و. نو ترجمان په خپله ژبه چې ورسره وغږېد وروسته یې دا تر اخلاقو پورې خبره کوم چې موږ تاسو په مشرانو کې داسې اخلاق خدای پیدا کړي باید موږ هم هغه نقش قدم غوره کړو. نو چې ترجمان راته وویلي چې دا هیڅ مریض نه دی خو دا خبره کوي چې دغه مجاهدین چې دنیا ته په کوم الفاظو په کوم عنوان موږ معرفي کړي وو د هغه د مشرانو نه خو یو دغه هم دی چې په سر یې څومره انعام و. د ده د اخلاقو نه زه شرمې یم. داسې مشران خدای موږ ته سره کړي دي. که د موږ تاسو د امارت په مسؤلینو په صفاتو باندې لګیا شو وخت ضایع کېږي خو هغه نقشه که موږ په ځان کې راوسته هغه حسن اخلاق چې صحابه کرام وو هغه اخلاق چې نبی اسلام هغه دښمنان د اخلاق په برکت باندې خپل دین ته قایل کړي وو توبه یې ایستل یې او همیش دپاره یې په هغه خپل کفر باندې ندامت او لعنت ویلی ټول برکت د دغې نسخې و چې اخلاق و.
دا مراجعین چې په د ګرمۍ کې ولاړ وي دا دفتر چې رامنډې وایي که دا ټیلی میلی مو ختم کړي دغه په ځای باندې په اخلاقو باندې ګزاره ورسره وکړو دا د موږ تاسې یو لوی د کامیابۍ او د دغه رعایت په زړو کې هغه د ځای پیدا کول دي. نور خو دا موږ ته پته ده چې افغانۍ په زور نه تسلیمیږي نه د ملګری کېږي نه یې تاسو تر پایه په خپل قدم کې وفادار پاتې کېږي. که پاتې کېدای دغه 42 ملکونو ټول هغه اسباب که د پیسو په لحاظ و که په نظامی لحاظ و که په هر ممکنه طریقه و دغه افغانستان ته راوړي خو چونکې دا چې نه اخلاق پکې و نه د دوی د خدمت د امنیت سوچ و فکر و په خپل عایشۍ کې مست و خدای په 15 ورځو کې ورکړ. نو الله تعالی دې موږ ته ستا په دغه نظام کې د خپل مسؤلیت په ټوله معنا باندې د خدای په رحم او کرم سره داسې د خدمت او فکر نصیب کړي چې موږ ته دغه امارت اسلامي ټوله دنیا ته یو واقعي اسلامي نظام مثال کې ثابت کو او خدای هم د په یغو عیاشۍ او په یغو فحاشۍ باندې دماغونه راونه ګرځوي چې د مخکې مسؤلین د وخت چې بعضې د جهاد رهبرانو تر کوم ځای خدای پاک تیر کړو نن د خپل ملک د یوې شپې په ارمان کې دي. الله تعالی هم د په داسې امتحاناتو کې نه راولي. خدای پاک د موږ ته د خپل عمراو په صحیح معنا اطاعت نصیب کړي او خدای هم د خپل مسؤلیت سره د اخلاق حسنه په اندر کې توفیق د خیر نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. نړۍ مننه مولوي صاحب څخه چې راړخیزه وینا یې وکړه. نننۍ غونډه په دعا سره پای ته رسوو. ستاسو ټول له ګډون څخه نړۍ مننه. الله پاک د ټول تاجرونه ورکړي. د اختتامیه دعا لپاره د نظامی محکمې قاضي صاحب مولوي عبدالله ګل صاحب ته بلنه ورکوم تر څو نننۍ پروګرام په دعا سره پای ته ورسوي. له دعا وروسته به ځینې مشران د قیام صاحب تر خپل کاري دفتر پورې بدرګه کړي انشاءالله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عاداك. اللهم وفق للأمير المؤمنين ولجميع ولاة أموره لما تحب وترضى من القول والعمل والنية والإخلاص في سبيلك إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. خدای جل جلاله دغه مجلس مبارک وګرځوي. خدای جل جلاله د قاری صاحب وجود سپدی اداره کې راغی. خدای جل جلاله چې سبب د اصلاح وګرځوي. خدای جل جلاله کوم نواقص کا په دې اداره کې وي د قاری صاحب په وجود یې الله جبیره وګرځوي. خدای جل جلاله د موږ د امارت اسلامي دائم او قائم ولري. خدای جل جلاله کوم نظام شرعي نظام ستا په دې ملک راوس د شهدا او د وینو په برکت سره او د افغانستان د مسلمانانو د قربانۍ په وجه خدای د دائم او قائم او مستقیم ولري. خدای جل جلاله د موږ ټولو عمراو د موږ ټولو وزیرانو ته که اکثران دي که مسران دي خدای جل جلاله توفیق د حق ویلو د حق کولو ورکړي. خدای جل جلاله له شقاق له نفاق مې الله وساتي. خدای جل جلاله له شر د ظالمانو د فساق و فجار و یهود و نصاراو مې الله وساتي. خدای د دې نظام حفاظت یې الله تو کوي. خدای جل جلاله تم له شر د کفارو وساتي. وصلی الله تعالی علی رسول علم ژوند علم ډیوه علم بریا ده